زموږ د معاشرې یو بله غټه خرابي دا ده چې یو څوک موټر نسي رانیولی. شورت حاجي صاحب وسې لرې ولې نه رانیسي؟ چا څه وایي راګرځه، یو یې دوی ځغلی بل یې دوی ځغلی، بوی زیرا ولې خراب کړی یې تیل هم نه وراچوي. دا د چا په وس کې وایي؟ دا عزتمنو زه د دې معاشرې سړی د دا معاشرې خرابۍ په سترګو وینم. کوشش دا کوم چې تاسو ته هغه بیان کم چې موږ تاسې ورته ضرورت لرو. زموږ د معاشرې یو بله غټه خرابي دا ده چې یو څوک موټر نسي رانیولی. شورت حاجي صاحب وسې لرې ولې نه رانیسي؟ چا څه وایي راګرځه، یو یې دوی ځغلی بل یې دوی ځغلی، بوی زیرا ولې خراب کړی یې تیل هم نه وراچوي. دا د چا په وس کې وایي؟ دا ګورې دا دې ته موږ تاسې سوچ هم نه کوو. ښه تعلق، ښه دوستي، ښه قرابت بیا د ده اوج څه خراب شي. ګوره چې کم ځای کې د موټر ضرورت نه وي مه یې ځین بیا دا د کرایې رکشې، دا د کرایې ټکسیانې، دا د کرایې ډټسنان، دا بیا چا دپاره؟ هر سړی د خپل ضرورت او د کور د ضرورت لپاره موټر اخلي. هغه وخت د یو چا څه د موټر خواست کوه چې بله چاره نه وي. د شپې کور مریضي ناجوړي درته پیښه شوله، نه کرایه والا پیدا کېږي نه بل پیدا کېږي، د همسایه دروازه ور وټکوه چې موټر لري، هغه د نو بیا هم په دغه ځای کې بخالت نه کوي، موټر جبر کوي چې دا مریضي او ناجوړي در ځای ورسي. که ورځ وي مثلا ماپښین دی، روډ سړک د رکشو د کرایې د موټرانو څخه ډک دی او ته بیا د بل چا څه موټر راولې، دا مناسب نه ده. پکار دا ده چې سړی لږ خیال د بل هم وساتي او بیا چې د بوتي دا یې مه بوللي چې مثلا مفت مال دی بس بالا چې څنګه ځغلی څنګه د مځکو ځکو وی څه رقم یې کوې بس هغسې چې بوتي دی څه پنځتانګرت خو یې چله چې راجې واسطې کم سے کم چې کم تیل تا په خوړلي دي هغه ور واچوه، ستا سره ښه خوند کوي، ستا سره ښایي. دا د عامو معاشرې خبره زه درته کوم، دا ټوله به دا غضب اخته دي. د واده ورځ ده، د هغو به د 50 لکو د 80 لکو د 80 لکو روپو موټر ته راکه واده دي، زه دا موټر بیا هغه چې بوځي. یو ورځ د یو موټر ما ولیدې دومره ډبرې داخل ماشومانو په راکش کړي وی د 50,000 نه د لکو روپو تاوان یې ورسوي. ولې یې ځینې اخلي؟ خو ورسې یو موټر دی په 2,000 د کرایه که په 3,000 کرایه که څوک کرشي پر کاږي که څوک هر څه پکې ستا تا ته خو څوک نه دي او ډریور په خپله ورته ناست د خپل مال حفاظت کړي. واده دپاره خورلڼې دې راوړي خو ورسې یو ډاټسن کرایه که په یوه پړه به ګدي کې راشي. نو دا د معاشرې ستړیا ده چې یو بل ته سره ورکړي. پکار دا ده چې موږ لږ یو د بل خیال سره وساتو، داسې خلک دې ته مجبوره نه کړو چې هغه بیا جواب راکړي، بیا مې نو خاطر مانده سي او خوا مې سره پاته سي. اول خو بې ضرورته ورته وایم او که ډېر ضرورت ورته ودې ویله او بیا هم د هغه خیال ساتل پر تا باندې ضروري دي. مقابلې بیا مه کوه، مه یې ځغلوه، مه منډې کوه. د بل مسلمان مال دی وبله لکه خپل مال چې دی. نو که د دې خیال سره وساتو نو قرابت به هم وي، رورګلوي به هم وي، خوشحالي به هم وي، هر څه برابر. که نه په درېیم وار به بیا سره خوابدي.